بسم الله الرحمن الرحیم. د مرض د وجنه روجه ننیول یا روجه ماتول د دې څه مسله ده؟ ګورئ، مرض یو دا چې انسان د شپې نه روغ دی، روجه ونیوه، د ورځې دته یو مرض راپېښ شو او دغه مرض داسې و چې د پکې دا روجه نوره نشوه ټینګولی، یا که بالفرض دی دا روجه نیسي دته لوی نقصان جوړیږي، دا مرض یې اوږدیږي او ډاکټر دته ووایي چې ته دا خپله روجه ماته که، دته دا عذر دی، دا روجه ماتول د ده دپاره جایز دي، بیا به د دې روجې قضا نه سي. اوس روجې د مرض د وجې نه نیول، د دې مرض چې دي دوه صورتونه دي. یو هغه مرضونه دي چې هغه وقتي او عارضي دي، یعنی دا امید ده چې دا به ښه شي. دویم قسمه هغه مرضونه دي چې هغه مستقل او دائمي دي، هغه ښه کېږي نو خو د ده سره یي. اولنی مرض حکم دا دی چې دا د دې مرض د وجې نه کمې روجې نه دي نیولي او دی وروستو ښه شو، دی به د دغه روجو قضا نه سي. هر کله چې نیسي، که دی کال بعد ښه شو، که دی 3 میاشتې بعد ښه شو، که دی 4 میاشتې بعد ښه شو، دی 3-4 کاله بعد ښه شو، هر کله چې دی ښه شو، دی به د دغې روجو قضا نه سي. د دې روجو فدیه دی به نه ورکوي. که بالفرض مخکې فدیه ورکړي او دی روغ هم شو، د هغې نه وروسته به بیا دا روجې نه سي، اشته فدیه ده په نفلي صدقه کې هغه به الله تعالی حسابوي. دویم قسمه هغه مرض دی چې د هغه مرض د ختمېدو امید نه وي. لکه مثال د یو سړي ګرده نشته یوه ده، یا د یو سړي ګردې خرابې دي، دله روجې نیول مستقل منع دي، یا یو سړی داسې دی چې د هغه ډېر های شوګر دی او د دې شوګر د وجې دی ډېر وږی کېږي، یا که دی روجې نسي د دې بدن ته نقصان ورکوي، هغه د ډاکټر سره د مشورې مطابق په دا فیصله هغه کوي چې دغه قسمه مرضونه دي چې هغه د ختمېدو امید د ده نه وي، نو دی د دغې وجې نه بیا به دی فدیه ورکوي. د یوې روجې فدیه هغه د یوې سرسایې برابر ده، چې یوه سرسایې څونه وي، یوه روجې فدیه هغه به هغه ورکوي. دغه رنګې هغه مشران عمر والا نارینه او زنانه چې شیخ فاني ورته وایي چې نور برابر خو د دې بوډاپې د وجې نه دی روجه نشي ټینګولی، هغې ته شیخ فاني وایي. نو دغه کس په هم د روجې په ځای باندې هغه فدیه ورکوي، د یوې سرسایې مقدار د یوې روجې هغه فدیه ده، په دغه طریقه باندې به دی بیا فدیه ورکوي. نو هر مرض کې هغه فدیه ورکول نه دي، کم مرض چې ښه کېږي نو په هغې کې به فدیه نه ورکوي، په هغې کې به بیا قضا روجې نه سي.